پښتانه ماشوم ته دا پیغور هم ورکوي چې ځانه د جنۍ خورې جوړ کړی دی او د جنکو په شانتي جاړي او دا ماشوم په دغه وخت کې په زړه کې دا سوچ کوي چې زه په درد باندې اخته یم او زما د مور پلار زما د درد احساس نه کوي الټه راله پیغورونه راکوي. کله چې په دې ماشوم باندې په معاشره کې تکلیف راشي نو دی به زر خپل درد د احساس د نور خلکو سره شریک کولی شي. لومبه عامه خبره هیڅ نه دی شوی. د مثال په توګه باندې یو ماشوم راوغورځېده او د هغه خپه خوږ شوله او زه ورته ویم چې هیڅ نه دی شوی او مه جاړه. نو دا ماته یوه عامه خبره ښکاري خو ګورې دا عامه خبره نه ده. دقې وخت کې ماشوم دردېدلی وي او هغه غواړي چې زما مور یا پلار ما سره په دې درد او په دې غم کې شریک شي او چې زه ورته وایم چې هیڅ نه دی شوی او مه جاړه. او کله کله خو پښتانه ماشوم ته دا پیغور هم ورکوي چې ځانه د جنۍ خورې جوړ کړی دی او د جنکو په شانتي جاړي. څه چلو شو خو لږ غوندې خپلې خوږ شوله که نه. خوږو پښتنو دا وړه خبره نه ده. دا د ماشوم د زړه اواز جوړیږي او د هغه شخصیت د دې خبرې نه جوړېدل شروع کیږي او دا ماشوم په دغه وخت کې په زړه کې دا سوچ کوي چې زه په درد باندې اخته یم او زما د مور پلار زما د درد احساس نه کوي الټه راله پیغورونه راکوي. نو د ده په ذهن کې دا خبره پروزي چې زما احساسات اړوس اهمیت نه لري بلکې دی خپل احساسات او جذبات پټول زده کړي نه چې هغه زغمل زده کړي او د هغې دپاره ذمهوار همدقه مور پلار یا د کور مشران دي. اوس د دې خبرې حل دا دی کله چې ماشوم راوغورځېږي او هغه خوږ شي نو په ځای د دې چې موږ ورته دا ووایو چې هیڅ نه دي شوی او هیڅ خبره نه ده او جنۍ خورې یې بلکې موږ له دا ویل پکار دی چې بچي خوږ شوي او خپه دې بې شوله او راشي چې خپه د له پاکه کړمه او وایي دا خپه خو به د ډېره زیاته درد کوي. نو دا ماشوم به دا محسوس کړي چې زما په درد کې زما د مور او پلار شریک دي او زما درد دې ته درد ښکاري. نو کله چې په دې ماشوم باندې په معاشره کې تکلیف راشي نو دی به زر خپل درد د احساس د نور خلکو سره شریک کولی شي او خپل درد به بیا پټوي نه بلکې د زغم چل به هم زده کړي او د ده شخصیت به روز پر ورځه ښه جوړیږي او با اعتماده انسان به جوړ شي.